تازه او ښکلی خبر، طالبانو ولې خپل پسرلني عملیات وځنډول او د کرونا وایرس په هکله یې څه پرېکړه وکړه؟ دا ټول جزئیات را سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی دی چې طالبانو په افغانستان کې پسرلني عملیات ځنډولي دي. پاکستان ټوډې د طالبانو له خولې لیکي چې د عملیاتو د ځنډولو پرېکړې د کرونا وایرس سره د مبارزې له کبله کړې ده. د طالبانو ویان سهیل شاهین وویل پاکستاني رسنیو ته یې ویلي چې وروستي معلوماتو او د کارپوهانو تحلیلونو ته په پام سره موږ په دې وخت کې پرېکړه کړې ده چې د پسرلي بریدونو وځنډوو. ټاکل شوي وه چې طالبان د مارچ پر 14 نیټه په ټول افغانستان کې پسرلني عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي دي چې عملیات یې د سولې لپاره نه دي ځنډولي بلکې د کرونا وایرس لپاره یې ځنډولي دي. وسلوالو طالبانو د تیرې فبروري میاشتې پر 29 نیټه په قطر کې له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ خو پر افغانانو یې بریدونو ته دوام ورکړ. د طالبانو دغې پرېکړې د دغې ډلې خلاف سخت غبرګونونه راوپارول. که څه هم طالبانو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې بریدونه او پسرلني عملیات د کرونا وایرس له کبله ځنډولي دي، خو ډیری نور بیا په دې باور دي چې پر طالبانو د امریکا متحده ایالاتو فشار اچولی چې نور د افغانانو خلاف هم عملیات وځنډوي. تېره اونۍ د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال فرانک مکنزي ویلي و چې فکر نه کوم طالبان دې د سولې په تړون عمل وکړي ځکه تر اوسه د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. نوموړي دا خبرې په سنا کې د وسلوال پوځ د خدمتونو کمیټو غړو ته کړي دي. د سمندري ځواکونو جنرال فرانک مکنزي د منځني ختیځ لپاره د امریکا متحده ایالتونو د پوځ یو لوړپوړی قومندان دی. هغه شک ښیي چې طالبان به د سولې هوکړه عملي نه کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.